آیت نمبر 258 دی الم تر الی الذی حاج ابراهیم. الله فرمایي چې تاسو نه کتل هغه سړی ته چې ابراهیم علیه السلام سره جګړه وکړه. علم تر مطلب دا نه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کتلی شو. دا واقع چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه زرګونو کلونو مخکې و. نبی صلی الله علیه وسلم نه کتی شو نو ورته پته و. دلته کې د علم تر مطلب دا دی چې د زړه په سترګه کتل دی، یعنی تاسو ته پته ده چې څه شوي وو. یو سړی و نمرود د عراق بادشاه و. په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام له خپل پلار سره اوسېدو. کله چې نمرود ته پته لګېدا چې ابراهیم علیه السلام یو خدای مني، یعنی نمرود خدای نه مني، نو دې نمرود ابراهیم علیه السلام وروغوښتو. هلته بیا دا مناظره یعنی دا جګړه وشوه. هغه زمانه کې بادشاهان ډېر غټ سرکش قوتونه وو، چا به د هغې په مخ کې خبره نشوه کولی. بادشاهانو به ځان ته خدایان وي، انساني شکل کې خدایان یو. او دا جګړه په څه په باره کې وه؟ الله تعالی په باره کې وه. د دې واقعې نه پته لګي چې نن هم داسې جګړې کېږي په کورونو کې چې خلک د الله نه منل غواړي، الله تعالی وجود ته انکار کول غواړي. الله تعالی فرمایي کله چې نمرود ته الله تعالی بادشاهي ورکړه نو په جګړه شو انسان ته. کله طاقت مرتبه نعمت په لوشي چاته نو اکثر خلک په تکبر کې شي. همدا سيزونه انسان د الله نه لري کوي. مالدار خلکو کې ډېر کم خلک دین باندې زی. الله تعالی اکثر خلکو له مال ځکه نه ورکوي چې مال کمې کې بهتري، مګر انسان د مال ډېر خواهش کوي چې الله مال ورکړي، نو هغه به سرکشي کوي او بیا د بل چا ضرورت نه لري. نمرود له په نعمت بادشاهي ملاوېدو ډېر عاجزي پکار وه. او نن زمونږ څه حال دی؟ مصیبت پر راتلو یا د مال اولاد په کمې، یعنی چې کله کمی راشي نو هر وخت کې الله یادو، خپل عبادت کو ذکرونه کو چې خواهش مو پوره شي نو بیا نه نفلونه نه ذکرونه نه خشوع نه توجه الله طرف ته، الله بالکل ایر شي، ایمان ډیر کم شي. او کوم انسان چې شکر کوي نعمت په ملاوېدو بیا د الله تعالی نعمت قدر کوي، الله بوله بیا ډیر ورکی او برکت او خیر ذریعہ ولا وګرځي. او چې څوک ناشکر شي نه ناشکری کوي دغه تکبر به نور هم ډیر شي. اس قال ابراهیم، کله چې ابراهیم علیه السلام وی نمرود ته چې زما رب هغه دی چې ژوند ورکوي او مرګ هم ورکوي، نو دا دو صفات صرف زما رب کې دي، نه بل څوک نه مرګ ورکولی شي نه ژوند. څوک هم نشي ویلی چې زه مرګ او ژوند ورکولی شم، ځکه ابراهیم علیه السلام دا دو صفات بیان کړل د الله چې څوک ځان له مرګ یا ژوند نشي ورکولی نو بل به څه ورکي. نو دغه کې د نمرود د خدای هغه دعوه چې دغه نفي وشوه، یعنی نمرود وی چې سګران کار خو نه دی، زه هم ژوند ورکوم مرګ ورکوم. دوه قیدیان زر وغوښتل چاته سزا موت ورکړه، نو هغه مطلب هغه له قتل حکم ورکو، او چاته سزا لګه د مرګ ویل شي ونه هغه له سزا ختم کړه لکه چې ماده له ژوند ورکو. دلته پته لګي چې هغه د مرګ او ژوند په دې صفات نو پوه شوی، څوک آزادول څوک قتلول کول یعنی قتل کول دا مرګ او ژوند ورکول نه. دلته کې د ابراهیم علیه السلام د دعوت طریقې پته لګي چې هغه نمرود سره بحث نه کوي چې زه سوي مو داتا سو کړل، بلکې ابراهیم علیه السلام خپل خبره بدل کړه. قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس، ابراهیم علیه السلام طریقه بدل کړه، بشک الله تعالی خو نو نور د مشرق نه روباسي ته د مغرب نه روباسه. نمرود به چې زه نور چې دینو هغه د خدای په شکل کې راغلی یم، یعنی زما جسم کې خدای داخل شوی دی نعوذ بالله. ابراهیم علیه السلام ورته ځکه دا خبره وکړه چې زه ټیک ده ته د مغرب نه نور روباسه، یعنی ته الټه کار وکړه چې نور روخیږي نو زما رب د مشرق نه زما رب د مشرق نه تی مطلب مغرب نه رو، لکه چې زما رب مشرق نه وهته د مغرب نه روباسه. فبهت الذي كفر، حیران شو هغه چا چې کفر وکړو یعنی نمرود. ابراهیم علیه السلام نمرود ته دا واضح کړه چې نور زما د رب غلام دی، د الله مخلوق دی، د هر څه الله تعالی حکم مطابق ګرځي، خپل کارونه کوي، څوک د الله حکم لک هم نه فرمانه نشي کولی. نور به همیشه مشرق نه راخیږي، الله اذن مطابق یوز به د الله په حکم مغرب طرف نه راخیږي او دین پس بیا قیامتي. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله ظالم قوم ته هدایت نه ورکوي. دلته ظالم څوک د چا چې د هدایت اغستو طلب نه شوق نه پروا نه، نو داسې سړی ظالم دی. ظالم ځکه چې هدایت خو زموږ د جون مقصد دی، څوک هدایت نه غسل غواړي لکه چې هغه په ځان ظلم وکړو بیا الله تعالی هم دا نه ورکوي غیله. دلته پته لګي چې هدایت غټ نعمت دی چې څوک ظلم کوي هغه ته بیا نه ملاويږي، ځکه ظلم نه بچ کېدل ضروری دی. آیت نمبر 259 دی او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. دلته کې بل واقعه ده، حضرت عزیر علیه السلام کله چې بنی اسرائیل والو باندې یو بادشاه بخت نصر حمله کړې و، نو دی مکمل ختم کړو، شپږ لک کې قیدیان کړو او شپږ لک خلک یې ولا قتل کړو. کله چې او دلته ګور چې الله تعالی فرمایي چې الله د مرګ ورکولو جون ورکولو یو مثال بیان کړو. یو ورځ حضرت عزیر علیه السلام په دې بنی اسرائیل والو بیت المقدس په لار راتلو،
خلکو د کورونو د مالو نقصانات تباهي ته قتل چې چتونه الټا پراتو خلک قتل شوی وو. عزیر علیه السلام چې قتل د خونه نه اوتل چې څنګه به الله تعالی دې ژوندي کوي. نو هغه حیران شو د هر څه ته په کتو باندې او په دې خبره کور باندې الله تعالی هغه له مرګ ورکو او سل کال پورې مړو. سل کال پس بیا الله تعالی هغه را پاس او ژوندي یې کړل او فرمایل چې څونه وخت تیر شو، یعنی څونه موده دې تیر کړه. عزیر علیه السلام ووی چې زه خو مړ وم یا ودومه، یعنی یو ورځ یا دروازه لګی سا. عزیر علیه السلام داسې ځکه وی چې څه وخت هغه لکه مرګ راغی هغه وخت کې سحر وخو او کله چې سل کاله پس بیا ژوندې شو نو هغه وخت بیا ماښام وخو. نو داغه د خیال چې سحر د شوی ما اوس پاسېدم، یعنی یو ورځ یا دروازه لږ ساعت. قال بل لبست، الله تعالی فرمایل چې تا تیر کړ سل کاله، یعنی ته سل کاله مړ وي. قیامت پر ورځ بیا انسان تخپل ټول جن هم داسې ښکاری یو ورځ یا دروازه لږه حصہ. نن د لږ وخت لپاره انسان څومره ګناهونه او نافرمانی کوي. فانظر الى طعامك، الله تعالی فرمایي ای عزیر السلام خپل خوراک طرف ته وګوره چې څه تاسو سره وستا خوراک نه دی خراب شوی. سل کاله تیرېدو باوجود هغه خره چې عزیر السلام سره وا هغه بالکل چوری شوی و، د هډو کې خور شوی و. ولنجعلک آیه للناس، او ځکه چې مونږ ته هم نشانه جوړ کو، مطلب تاج نشانه جوړ کو، یعنی عزیر السلام هم یو نشانه د خلکو لپاره. عزیر علیه السلام نشانه جوړه شوی ده. چې کله عزیر السلام خپل کلی ته خلکو لاړو ټول هر څه بدل شوی و. د عزیر السلام نو سی هم بډاګان شوی و. دی خلکو ته پته و چې زمونږ یو نبی و چې هغه معلوم نه و چې چرته تللی دی، چاته هغه نو معلوم شوی. کیدای شي هغې راغلی هم و کوم ځای کې چې عزیر السلام مړ و، مګر الله هغه چاته نو ښولی. وانظر الى العظام، او خری طرف ته وګورئ څنګه مونږ دا یو ځای کړل د هغې اډو کې بیا مونږ پې د دې دپاسه غوښه واچوله. الله تعالی د عزیر السلام په مخ کې دغه خرې چې وه د هغې اډو کې یو ځای کړل او هغې ته یې غوښه واچوله. چې کله عزیر السلام په مخ کې هر څه واضح شو نو هغه وویل چې الله هر څیز باندې قادر دی، یعنې یقین یې راغی چې همداسې به دا ټول خلک به ژوندي کوم، اوس هم دې ژوندي کولی شي. دلته پته لګي چې بني اسرائیل مذهبي عملی اخلاقي تور باندې ختم شوي وو. د دین تورات کتاب اغوستل شوی وو. بخت نصر بادشاه دا هر څه لګه دی ختم کړي وو. نو عزیر علی السلام ژوندې کول دې ته پیغام وو که تاسو منل غواړئ او دا قوم بیا ژوندې کېدی شي، یعنی مطلب که تاسو منل غواړئ دا قوم ژوندې کېدی شي. بیا عزیر علیه السلام دې له لاړو ډېر کار یې پکې بیا کړی د دین. عزیر علیه السلام تورات حفظ و، دې نه یې هغې ته بیا تورات بیا یاد کو. نن امت مسلمه حالت ته چې انسان ګوري نو یو مایوسي شان پیدا شي انسان کې چې د دې امت به عروج څنګه راځي، کله به دې ژوندې کېږي. او دلته کې ته موږ ته مثال دی چې الله تعالی وغواړي نو د هغې نن امت مسلمه پاسولی شي، یعنی که الله غواړي نن امت مسلم پاسولی شي، زوال ختمولی شي، نو داسې مه وایه چې څنګه به کېږي، الله کولی شي. مسلمان هم روحاني ژوندې کېدی شي ځکه چې الله قادر دی، هغه هر څه کولی شي، هر دعا هر مدد هغه کولی شي، مشکلات لرې کولی شي، حالات ښه کولی شي، اولاد ورکولی شي، ګناهونه ختمولی شي، روحاني ژوند هم سمولی شي، د خلکو نافرمانه اولاد هم سمولی شي. او دلته پته لګي چې عزیر علیه السلام ته پته وه چې الله تعالی هر څه کولی شي، مګر خبرې الله ته ځکه وکړه چې هغه نور هم یقین راشي او عین الیقین، یعنی سترګو په کتو باندې یقین راشي وویني دا هر څه. آیت نمبر 260 دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراهیم علیه السلام واقع ده. ابراهیم علیه السلام د انبیاء پلار دی، هر مذهب والا د هغه ډېر عزت کی ده. الله خلیل الله دی، جلیل القدر پیغمبر و، چته مرتبه والا. درېمه واقع ده. دلته ابراهیم علیه السلام هم سوال وکړو چې ماته وښایه چې ته مړي څنګه ژوندي کې. الله ورته وفرمایل ولې ستا په ما یقین نه راځي؟ ابراهیم علیه السلام فرمایي ولې نه، مګر زه غواړم چې زما د زړه مطمئن شي. او د ابراهیم علیه السلام څه شک نه و، اصل کې د پیغمبرانو ته دا خبره ضرور ښکاره کیږي ځکه چې هغه د دین کار کوي او دین د کار د لپاره دعوت د لپاره یقین سره بیانول نشانی خو ضروری وي. الله تعالی فرمایل چې سلور مرغه واخله ځان سره عادت کا، بیا هغه ذبح کړه او د هغه ټوکړي ټولې لکه مکس کړه، بیا هغه په غر باندې کیدا کلی مطلب لکه سلور غرونه چې په هغه کیدا. او دا مرغه چې دا سوک وای چې لکه دا مرغه د سوک چې کارغو څوک چې دا کمترې وي، څوک چې مور وو، یعنی د سلور مرغې دي د دې جسم چې دی دا مختلف حصے په مختلف غر باندې کې خودي شي. ثم دعهن، بیا اوبلې هغې براشي تعالی، یعنی په منډه د الله په حکم باندې. او کوم مرغې چې براتله نو هغه جسم مختلف حصے د غر نه به راتلی یو ځکه دی به.
هډوکي جسم دا وینه دا غوښه دا هر څه به یو ځای کېدل. یو روایت کې راځي چې سرونه به د ابراهیم علیه السلام سره هم داسې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وښول چې الله به مړي څنګه ژوندي کوي. وعلم ان الله پوه شئ چې علم حاصل کړه د دې چې الله تعالی غالب دی حکمت والا دی. الله سره اختیار دی طاقت دی هر څه کولی شي حکیم دی حکمت والا دی. او دلته پته لګي چې ابراهیم علیه السلام ته ویل شو چې مرغۍ د ځان سره مانوس کړه د دې به بیا لکه ستا په اواز تعالی راځي همداسې د روحونو هم زموږ الله پیژني جسمونه د الله فرمانبردار دي چې الله ورته سوي نه هغه کوي. یو ورځ به الله تعالی په خپل حکم دا ټول جسمونه جمع کوي او د دې مرغۍ ټوکړو په شان که څوک هر ځای مړ شوي. نن انسان سره د جسم استعمالولو لږ شان اختیار دی. انسان خپل مرزي ده چې هغه د انسان لکه خپل مرزي ده او الله سره ځان مانوس کوي کیا نه کوي. مطلب دا چې اختیار ټول الله سره دی لږ انسان لا ورکړ دی او که څنګه بیا الله راضي او کنه راضي الله پیژني او کنه. آیت نمبر 261 دی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. اوس د هغه خلکو مثال بیانېږي چې فی سبیل الله هغه هر څه یعنی هغه څه خرج کوي چې هغه ته لکه ډېر زیات محبوبي. دلته کې الله تعالی د دې خلکو خرج کولو اهمیت پته لګي چې دی لکه بیانېږي چې دی ډېر اجر حاصلونکي دي. دلته کې فی سبیل الله د خرج کولو فضیلت بیان شوی دی. مثال دی دلته یو دانه کرلو سره و بالې راوتلی هر بالې کې 100 دانې دي ټول دانې 200 شوي. دلته مطلب چې الله تعالی به یو څه لکه په یو څه خرج کولو 200 اجر درکوي. شرط دا دی چې تخم پاک او ښکلی وي مطلب چې خراب ني بیا څه نه راخیږي یعنی که خرج کولو کې سریاکاری یا نیت خالص ني نو هغه نیکي نه قبليږي 200 اجر ورته نشي ملاوي دي. دلته بدلږي تخم اچولو سره لکه اچولو سره به سره خيږي یعنی څه خرج کولو سره به بدله ضرور ملاوي شي. الله تعالی بدله ضرور ورکوي چاله چې غواړي نو 200 نه زیات هم بدله ورکول شي به حساب هم ورکول شي. الله تعالی چاله به حساب بدله ورکوي. الله تعالی حالات ته اخلاص ته نیت ته ګوري چې چا په څه حالت کې څه خرج کړل چا ټول هر څه خرج کړل او مطلب په زرو کې سل خرج کړي. دلته پته لګي چې الله تعالی د چا محتاج نه دی. دا خرج کول انسان ځان له فائدہ جمع کول دي. والله واسع علیم. الله تعالی سره ډیر څه دي د چا ضرورت نه لري. الله سره علم هم دی ډیر او دی لکه پته دا ورته چې څوک سنیت سره سه حالت کې څه خرج کوي یعنی څه جذبه سره څه شوق سره پس څه حالت کې هغه څور کوي. د انسان معاملې الله سره دا هغه ډیر وسیع دی په لږ سمند انسان ډیر بدل ورکول شي. حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انفق یعنی انفق علیک خرج کې زما بلاره کې زب پتا سو باندې خرج کوم. د انسان خرج کول ډیر لګي او دا هغه خرج کول داغه شان مطابق یعنی د الله شان مطابق. آیت 262 دی الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. دلته کې الله تعالی هغه شرط بیان کو چې په سو جبال الله تعالی بدله درکړي یعنی به حساب او وسو زیات. کم خلک د الله په لار کې څه خرج کوي نو هغه پسې په بدله اصول نه زی یعنی په چا احسان نه کې نه چله تکلیف ور کوي چې ما تعالی دا کړی دي. دلته کې آیت مطلب چې هغه څه خرج کوي هغه څه چې د الله خاطري یعنی د خلکو نه بدله به نه غواړي او دې لپاره الله سره بهترین بدله ده سوچ د الله لپاره خرج کړي. سب خرج کړي څه خرج کولو نه پس یعنی په چا احسان لکه څنګه کولی یعنی تاسو سره ما فلا وخت دا نه کې کړي و یا تعالی مې دا کړیو که بدله نه پکانو عزت خو بیا خلک غواړي ضرور د خلکو نه ریاکاری غواړي نو په دې وجہ خلکو لړې تکلیف ورکړي کیږي ځکه ټول نه کې به ځای شي او آخرت هم خنشي. قیامت پر ورځ الله تعالی دی توای چې چا د پاره تاسو لکه مال خرج کړي دي نو ورشي دغه نه بدلا والی تا خو زما د پاره مان نه لګولې. دې آیت مطابق نو څه کولی چې احسان نه دی جتاول اخلاص سره کار کول دي اخلاص سره نه کې کول خرج کول دي په خنیت سره هر څه چې خرج کو او کمالي ک وخی ک طاقتي ک علمي ک صلاحيتي او چې نه کې ضایع نه کو. ولا خوف علیهم الله د پر خرج کولو اجر شری الله سره دی. په کوم ورځ با چې لکه خلک په یره کې سختي کې بینه په هغه ورځ به د خرج کوون کې په امن کې وي نه به ورته سیر وي نه به غمي. د الله د عرش د سوري د لاندې بناستین الله عرش سوري ورته ملاوي شي او دا خلک په دنیا کې مطمئن اوسېږي او چانه بدل نه غواړي او کله کله دې ته هم په دنیا کې څه بهترین بدل ملاوي شي. الله تعالی د دې لپاره د خلکو په زړونو کې واچي چې د دې بدله ورکړي مطلب چې د دې هم ضرورت پوره شي نو الله د داسې خلکو ډیر قدردانی کوي. آیت 263 دی قول معروف و مغفرة خیر من صدقه یتبعها. الله فرمایي که تاسو صدقه کوئ نو هغې نه پس بیا خلکو ته تکلیف ورکوئ نو هغې نه بهتر دا ده چې تاسو ښکلې خبره وکړئ یا معاف کړئ نو دا بهتره ده. یعنی تکلیف او احسان سره صدقه کولو نه
دا نه کول بیا ښه دي. یعنې بهتر دا ده چې سوال کوونکي ته بیا هېڅ مه ورکوئ، څه قسم طعنې مه ورکوئ، ښکلې خبره ورسره وکړئ او هغې مه رسوا کوئ. په ښکلې طریقې ښکلي اخلاق سره خبره کول، سوال کوونکي له څه نه ورکول دا بیا وړه نیکي ده. غټې نیکۍ نه چې هغې کې بیا لکه تکلیف دی نو هغې نه دا قول معروف نیکي چې ده دا وړه نیکي ده نو دا بیا ښه ده. که سائل یعنې سوال کوونکي بیا څه غواړي نو بیا راځي نو هغې ته خبرې نه دي کول پکار، معافي ترې وغواړئ چې زه ستاسو مدد نشم کولی. الله فرمایي والله غني حلیم، ستاسو معامله د غني ذات سره ده. چا د پاره چې تاسو ورکوي نو هغه ذات بنیازه دی، هغه ستاسو د صدقو محتاج نه دی، دا ستاسو د ځان لپاره فایده کول دي. هغه ذات حلیم دی، تحمل والا دی، ستاسو هر حرکت ته ګوري، هر څه ته ګوري چې په څه طریقه، په څه نیت، په کوم طریقې سره تاسو صدقه کوئ او تاسو یې معاف کوئ بیا هم